به یو څو نظرونه دي چې هغه مستثنا دي. اول نظر مفاجاتی دي ته ویل کېږي. علي رضی الله عنه ته نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې علي لا تتبع النظرة النظرة. علي ګوره یو نظر چې د زنانه باندې ولګېده دویم پسې مور پسې کوه، ځکه لک الاولی للثاني تا ته اول مات دی چې نن سبا دې په زنانه باندې نظر ولګېده متصل نظر ښکته کا که بیا دې ته دوباره وکتل په دې ته الله رب العالمین رانیسي. ځکه قرآن کې الله وایي چې مؤمنانو ته ووایي چې یغضوا من ابصارهم نظرونه ښکته کوي، نو مینې تبعیضیه دی. دلته نظر مفاجاتی دی، دغه نه مستثنا دی. دویم قسم نظر جایز نظر هغه نظر د معالج دی، د ډاکټر. زنانه د بیماره شوه، زنانه ډاکټره نشته دی، نو دې کې هم څه حرج ګناه نشته دی، ځکه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. انسان د خپل وس په اندازه باندې مکلف دی، نو چې دغه د ډاکټر نظر دا جایز دی. او دریم قسم جایز نظر اگر که زمونږ معاشره کې خلک بد ګڼي ولیکن هغه سنت طریقه ده او موږ به د نبي صلی الله علیه وسلم تابعداري کوو په قطمیر او نخیل کې، په وړو غټه خبره ټول کې به د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري کوو. هغه نظر الی المخطوبه دی. د دې دا مطلب یو سړی دی وایي چې لکه یوه زنانه یادې کړي چې زه دا په نکاح سره اخلمه، نو د دې نه مخکې دې ته دا شي کتلی، خو دا به هم نه کوي چې په لارو کوڅو کې ناستي او هرې زنانه ته ګورې وایي چې دا نظر الی المخطوبه دی. نه، دا ګناه د نظر الی المخطوبه دې ته ویلی کېږي چې تا قطعي فیصله کړي چې زه به د دې پلارې سره واده کوم، نو خیر د هغې ته وګوره. او د دې ډېرې طریقې دي. مور خور ولې که طالب یې خوښه کړي یا خپله ورته وګوره، د دې پیدا دا ده. مغیره ابن شعبه رضی الله عنه باره کې راځي، امام نووي رحمه الله د باره کې لیکلي دي وایي تقریبا 370 زنانه او ښځې د طلاقې کړې وې. او حتی ابن کثیر رحمه الله لیکلي دي وایي چې 1000 زنانه دې طلاقې کړې وې. وجه دا وه چې کله به نکاح وکړه د کومې زنانه سره کور به نه جوړېده. او د حسن رضی الله عنه باره کې راځي چې د نبي صلی الله علیه وسلم د لور د طرفه نوسۍ و دې 90 زنانه طلاقې کړې وې. او دې ته مطلق اهل الکوفه ورته ویل کېده. د کوفې د ښځو طلاقونکې دا به درته ویل کېده. اخر دا مغیره ابن شعبه رضی الله عنه راغی او نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله نکاح وکم د ښځې سمې کور نه جوړېږي او یې څه طلاق یې کړم، څه وکم؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې کله دې نکاح کوله د کومې زنانه سره مخکې ورته وګوره چې خوښه دې شوې که وایي لعل الله ان یؤدم بینکما، شاید په دې کار به الله رب العالمین ستاسو په مابین کې جوړښت راولي. وایي کله چې ما دا چل وکړ اول مې زنانه ته وکتل خوښه مې شوه، د هغې نه وروسته مې وکړه، وایي بیا زما کور جوړ شو د هغې نه وروسته. وایي نو دې کې پیدا دا ده د مکې شیخ الحدیث محمد ابن مسلمه رضی الله عنه چې د نبي صلی الله علیه وسلم ملګری و د باره کې راځي وایي دې یو کور ته وکتل. وایي دا کور والا پسې راووته ورته ویلې چې که چېرته ته محمد ابن مسلمه نه وې او د نبي صلی الله علیه وسلم ملګری نه وې لفقحت عینک، قسم په الله چې دا سترګه مې دنه ایستله. څنګه دې زما دې کور ته وکتل او زما دې کور ته دې وکتل؟ هغه ورته ویلې چې وروره مه غوسه کېږه، زما شرعي حاجت دی او شرعي عذر مې دی ځکه مې وکتل. وایي څه عذر دی دی؟ وایي زه غواړم چې نکاح وکړم، نو ځکه ما دا نظر وکړ. نو دا قسم نظر الی المخطوبه چې یو کس غواړي چې لکه زه یوه نکاح وکړم نو مخکې د هغې نه هغې ته شي کتلی.